میر عبدالعزیز د میرویس نیکه وروسته یې ورور میر عبدالعزیز او د ځینو مورخینو په اند عبدالله د څه مودې لپاره پاچا شو. میر عبدالعزیز د شاه عالم خان زوی د میرویس نیکه کشر ورور و. کله چې میرویس نیکه وفات شو نو د هغه دوه زامن پاتې شول. شاه محمود 18 کلن و او شاه حسین 14 کلن و. دا چې میرویس خان نیکه زامن کشران وو نو جرګې پرېکړه وکړه تر څو د هغه ورور میر عبدالعزیز خان د پاچا په توګه وټاکي. میر عبدالعزیز یو آرام غوښتونکی پاچا و. هغه نه غوښتل له صفوي لښکرو سره وجنګېږي نو ځکه یې ملي جرګه راوبلله او هغې ته یې په وینا کې وویل: زما عزیزانو، تر ډېرو مشکلاتو او جنګونو وروسته چې ډېر زلمي مو پکې له لاسه ورکړل دې ځای ته راورسېدو. فکر کوم چې تاسو به هم نور جنګ ته نه هوسېږئ. په لحاظه نو پکار دی چې د پاریس له پاچا سره روغه وکړو. اوس چې مشر ورور مې مرحوم شو او افغانانو ته یې لویه سوبه ګټلې ده نو که موږ د روغې او سولې غوښتنه وکړو د پاریس پاچا به یې په ډېرې خوښۍ راسره ومني. د جرګې په خلکو د ده دا وړاندیز ښه ونه لګېد ځکه هغوی د ډېرو زلمیانو په وینو، د ډېرو میندو په کونډېدلو او د ډېرو ماشومانو په یتیم کېدلو دا ازادي ترلاسه کړې وه. خو عبدالعزیز خان دا هر څه له لاسه ورکول. جرګې دا خبره رد کړه خو عبدالعزیز خان په پټه د پاریس پاچا ته په دې شرایطو یو سوله لیک واستاوه. لومړی: افغانان دې د هغه باج څخه چې د ګرګین په وخت کې اخیستل کېده معاف وي. دوم: کندهار ته دې پاریسي عسکر نه راځي. درېیم: د افغانانو بادشاهي دې د همیشه دپاره د عبدالعزیز خان په کورنۍ او د هغه په زامنو او لمسیانو کې پاتې وي. افغانان چې کله د عبدالعزیز خان په دې کړنه خبر شول ډېر په قهر شول او د محمود په مشرۍ یې عبدالعزیز خان په 1119 سپوږمیز کال چې له 1114 زېږدیز کال سره سمون خوري وواژه. له هغه وروسته شاه محمود پاچا شو.